د 2020م نړیوال جام سیالیو لپاره د غوراوي پړاو د دې کال په پای او یا هم د راتلونکي کال په لومړۍ میاشت کې پیل کیږي. آیا افغانستان هم دغه سیالیو ته باید همدغه د غوراوي پړاو ولوبوي او کنه، او بنگلاديش یا نورې لوبډلې هم د دې لپاره اړتیا لري او کنه؟ تر ډیره بریده هو دغه لوبډلې دوی به نړیوال جام سیالیو ته غوراوي پړاو لوبوي، خو کومې لوبډلې دي چې باید دغه غوراوي پړاو ولوبوي؟ په دې ویډیو کې درته معلومات شریکوو. تر پایه پورې ویډیو وګورئ او زموږ سره دغه تغیراتو په اړه هم خپل نظر شریک کړئ. د آی سی سی د رینکینګ له مخې هغه لوبډلې چې تر لسم مقام ښکته دي یا هم تر نهم مقام پورته دي هغه لوبډلې به راځي او د 2020م نړیوال جام سیالیو لپاره به د غوراوي پړاو لوبوي. افغانستان هم د دې لپاره اړتیا لري او کنه. د اوسنی رینکینګ په اساس باندې افغانستان په 8م مقام کې دی، نو اړتیا نه لري چې دوی د کوریفای راوند ولوبوي، خو د دوی لپاره شرط دی که چیرته دغه شرط په دوی باندې راځي بیا افغانستان هم ممکن خدای نخواسته د غوراوي پړاو ته مجبور شي او د اوس لپاره باید ووایم چې افغانستان د نړیوال جام سیالیو لپاره پوره فکس الیجیبل دی. خو شرط دا دی چې آی سی سی ویلي دي چې که د راتلونکي سپټمبر میاشتې تر پای یا هم د سپټمبر میاشتې تر پیل پورې لوبډلې په رینکینګ کې خپل مقام وساتي، نو همدغه چې کومې الیجیبل لوبډلې دي دا به کوالیفایر راوند نه لوبوي. که چیرته دغه لوبډلې لوبې کوي په رینکینګ کې دوی شاته پاتې کیږي، نو هماغه دی چې بیا به افغانستان لوبډله هم دې ته اړه کیږي چې دغه ته دوی کوالیفای وکړي. نو افغانستان د ایرلند په وړاندې د 5 ورځنیو سیریز لري، باید دغه سیریز هم دوی وګټي په پوره ډول باندې، ځکه نمرې داسې دي چې تفاوت هم ډیر زیات نه دی. د بنگلاديش سره بنگلاديش په 9م مقام کې دی، نو ممکن که چیرته 9م مقام ته افغانستان غورځيږي بیا هم دغه 100% د کوالیفای راوند لپاره اړتیا نه پیښیږي. خو که چیرته بیا دوی په خپل ځای پاتې کیږي بیا نو پوره فکس لار پیدا کوي. که چیرته 9م مقام کې پاتې کیږي بیا مشکل نه لري، خو په 8م مقام کې باید افغانستان د 8م مقام د ساتلو لپاره راتلونکي ورځنۍ لوبې وګټي او دغه لپاره پوره چمتووالی ونیسي چې د ایرلند لوبډله ده او که نورې لوبډلو په وړاندې هم لوبې راځي باید هغه وګټي تر څو د سپټمبر میاشتې تر پای یا هم پیل پورې ځان په همدغه مقام کې وساتي. نو بیا د دې لپاره اړتیا نه لري تر څو کوالیفای راوند ولوبوي. کوالیفای راوند به ترسره کیږي دوستانو د روان کال په وروستۍ میاشت ډسمبر میاشت کې او یا هم د راتلونکي کال په جنوري لومړۍ میاشت کې به ترسره کیږي. نو دغه کوالیفای راوند د زیمبابوې په کوربتو باندې ترسره کیږي او په نړیوال جام کې چې کومې لوبډلې مستقیم باید ولوبېږي هغه سویلي افریقا او د نامیبیا لوبډلې دي، ځکه سویلي افریقا او نامیبیا چې د کوربتوب لري او نړیوال جام د کوربتوب باندې ترسره کیږي، خو غوراوي پړاو چې د زیمبابوې په کوربتوب باندې ترسره کیږي. او مخکې داسې ویل کېدل چې 2020م نړیوال جام سیالیو ته هغه لوبډلې 2023م نړیوال جام کې تر 8م مقام پورې راغلي او هغوی باید یا په 9م مقام پورې راغلي او هغوی باید په نړیوال جام کې مستقیم واوسېږي چې په هغې کې افغانستان هم شامل و. اوس دغه تګلاره بدله شوې ده، ځکه نړیوال جام کوم د ترسره کولو هغه سټراکچر چې دی هغه هم بدل شوی دی او دا ځل به د دې سیالیو لپاره ځینې لوبډلې هم اړې کېږي چې کوالیفای ولوبوي. 9م مقام نه څخه ښکته راځي یا هم تر 9م مقام پورې امکان ولري چې بنگلاديش هم دې ته اړ شي چې دوی راشي او دوی هم د کوالیفای راوند ولوبوي. نو څه فکر کوئ ستاسو په نظر باندې افغانستان لوبډله به دغه جام د غوراوي پړاو لپاره اړه کیږي او کنه د دې جام د سیالیو ترسره کولو لپاره چې اړه نشي او خپل نړیوال جام ته الیجیبل پاتې شي؟ څه کول پکار دي تر څو راتلونکي لوبې هم وګټي او فکر کوئ چې افغانستان به ورته اړتیا ونه لري؟ خپل نظر مو سره په کمنټ کې شریک کړئ. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او زموږ نورو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ.